د زابل د مرافع محکمې رئیس د زندانیانو د عفو او د هغوی د بند په موده کې د تخفیف د معذب پلاوي له غړو سره وکتل. په غور ولایت کې پر دریو متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د پروان، کندهار، بغلان او روزګان ولایتونو د مرافع محاکمو د رئیسانو په مشرۍ د بندیانو د هیئتۍ د طرز العمل د ترتیب په موخه ځانګړې کمیټې جوړې شوې. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې د 1543 دوسیو پر حل او فصل سربیره 444 وثیقې هم اجرا کړې دي. د سرپل ولایت مرافع محکمې رئیس دغه ولایت د ګوسفندي، سنچارک او سوزمقره ولسوالیو له ابتدایه محاکمو څخه لیدنه وکړه. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 515 دوسیو پر حل او فصل سربیره 344 وثیقې هم اجرا کړې دي. د لغمان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 82 دوسیو پر حل او فصل سربیره 115 وثیقې هم اجرا کړې دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 100 دوسیو پر حل او فصل سربیره 95 وثیقې هم اجرا کړې دي. د کابل د نشئی توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه محکمه کې 15 دیوانونه جوړ او قضایي غړي معرفي شول. په خوست ولایت کې پر 6 متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. په فاریاب ولایت کې پر 3 متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کابل د مرافع محکمې اړوند دیوانونو په یو میاشت کې 240 دوسیو حل او فصل کړي دي. د ننګرهار محاکمو په یو میاشت کې د 640 دوسیو پر حل او فصل سربیره 302 وثیقې هم اجرا کړي دي. کندهار ولایت کې پر 3 متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د غور ولایت مرافع محکمې رئیس دغه ولایت د دولینه ولسوالۍ له ابتدایه محکمې څخه لیدنه وکړه. په خوست ولایت کې پر 2 متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کابل ابتدایه محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 828 دوسیې حل او فصل کړي دي. په بلخ ولایت کې پر یو متهم د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 99 دوسیو پر حل او فصل سربیره 149 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو عملیاتونو په 2 اونیو کې 1516 بیلابیل وثیقې اجرا کړي دي.